बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ननنۍ ویډیو زموږ د انګلیش ګرامر په باره کې دا په دې ویډیو کې مونږ خبرې کوو چې ګرامر څه ته وایي. دغه شانتي الفابet لیټرز دا څه ته وایي، دا څومره دي، او دغه شانتي ورډ په باره کې به خبره کوو چې ورډ لفظ څه ته وایي، او دغه شانتي جمله دا څه ته وایي. د دې په باره کې مونږ خبرې کوو. ټول نه مخکې راځو ګرامر لا چې ګرامر څه ته وایي. د ګرامر مطلب دی رولز اینڈ ریګولیشنز، اصول او ضوابط. د هر یو ژبې دپاره، د هر یوې ژبې دپاره، که هغه انګلیش دی، که هغه اردو ده، که هغه پښتو ده، د هغې دپاره اصول او قواعد دي چې یاره دا ژبه ویلی کېږي څنګه، د دې دپاره څه قاعدې دي، دې ته مونږ ګرامر وایو. ګرامر دا د هرې ژبې کیدی شي، اصول او ضوابط د هرې ژبې کیدی شي. د ګرامر ډیفینیشن مونږ دا کوو، د دې تعارف مونږ دا کوو چې د رولز and regulations to write, read, speak, and listen, and even listen any language of the world is called grammar. Rules and regulation، اصول و قواعد. اصول و قواعد مطلب قاعده چې د کومې قاعدې مطابق، د کوم اصول مطابق به یو ژبه هغه ریډ کیږي، ویلی کیږي، به هغه به لیکلی کیږي څنګه، هغه به ویلی کیږي څنګه. دا ټول خبرې مونږ په ګرامر کې کوو. دویم مونږ دا خبره کوو چې الفابet څه ته وایي. الفابet حروف تهجي. که زه تاسو نه تپوس وکړم چې په انګلیش کې څومره حروف تهجي دي، څومره الفابet دي، نو ستا جواب به وي چې 26 لیټرز دي، د A نه والا Z پورې 26 الفابet دي. نو دا خبره بالکل یو غلطه خبره ده. الفابet دا یو سیټ دی، د A نه والا Z پورې د لیټرز، خو الفابet صرف یو دی، مطلب سیټ یو دی. لکه مثال د دې تاله درکړم چې ته بازار ته لاړ شي، ته یو سیټ راوړې د لوښو چې پای کې اووه لوښي. تا څوک تپوس وکړي تا څومره سیټونه راوړه، ته ورته وایې ما اووه سیټونه راوړه. اووه سیټونه دې رانه وړه، یو سیټ دې راوړه، خو لوښي پکې اووه دي. نو دغه شانتي الفابet یو دی مونږ سره. there is only one alphabet in English language which consists of 26 letters. یو الفابet دی چې دننه پکې حروف 26 دي، لیټرز پکې 26 دي. نو دا خبره ځان سره یاد کا چې الفابet مونږ سره یو دی او په هغې کې دننه لیټرز 26 دي، 26 لیټرز دي پکې A نه والا Z پورې. ورډ دا چې ورډ څه ته وایي. چې کله مونږ سره لیټرز راوځی شي په یو خاص مقدار کې، او هغه مونږ له یو معنی راکوي، چې مونږ له یو معنی راکوي. The group of letters which give us meaning یا a meaningful combination of letters is called word. چې کله مونږ سره لیټرز راوځی شي په یو خاص مقدار باندې، او هغه مونږ ته یو معنی راکوي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ورډ وایو، دې ته مونږ لفظ وایو. لکه مثال په طور باندې APPLE اپل. اپل د دې کې دا لیټرز راوځی شوي دي، او دې مونږ له معنی راکړه مڼه، سیب. نو دا مونږ له معنی راکوي. داسې که ته اوس وې OCW، ځکه چې د دې څه معنی نشته، نو دا لیټرز به راوځی شي، د دې نه ورډ جوړېږي، خو مونږ له معنی راکوي. ښه، بیا سنټنس څه ته وایي، جمله څه ته وایي. نو a meaningful combination of words is called sentence. چې کله مونږ سره words راوځی شي او هغه مونږ له یو معنی راکوي، نو دې ته مونږ سنټنس وایو، جمله به مونږ دې ته وایو. لکه I will teach you، زه به تاسو ته سبق وایم. نو په دې کې I دا یو ورډ دی، will پکې ورډ دی، teach پکې ورډ دی، او د هر یو ورډ خپله خپله معنی ده. سنټنس به مونږ دې ته وایو چې ورډز راوځی شي، هغه مونږ له یو معنی راکوي، مونږ یې د هغې په مطلب باندې پوهېږو، نو دې ته مونږ سنټنس وایو.